السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه ملګرو نننې ډېر اهم ډېر ضروري ویډیو ده څوک هم چې ظلم کوي د ظلم انجام ډېر بد وي او الله تعالی هم هغه چا ته سزا ورکوي څوک چې ظلم کوي نو مخکې خو د چا خبره چې یاره په آخرت خطه خو نن سبا چې د څوک له هغه نه په دې دنیا باندې خیږي زما په دې سیټ ته د یو زنانه ښکاري دا انګریزه ده یو کافره ده بهرحال د بار ملک ته پته نشته چې د کوم ملک ته خو دې چې 13 ځل کوم هغه د پیشو باندې چې کوم ظلم کړی د پیشو په بچي باندې په کوم انداز چې په خیږي په کوم انداز هغې مړ کړلی نو هغه الله تعالی ولا سزا ورکړه هغه خلک هم هغه شانتي لګیا دي څنګه چې د پیشو د بچي سره کوم عمل کړی و هغه خلکو د دې سره هغه عمل کوو زما په دې سیټ داسې ښکاري دا یو منټ ویډیو کلیپ دی د دې چغې وګورئ د خلکو ریاکشن په دې باندې ګورئ چې په کوم انداز به دې ټوپونه وخي څنګه چې دې په پیشو په بچي ټوپونه وخالو همدغسې بیا دا خلک لګیا دي بیا د دې حل وګورئ نو ویډیو یو کلیپ سره شیر کوم یو منټ بیا راځو ویډیو له یو منټ خبرې پرې کوو ملګرو د ویډیو کلیپ موږ ته چې په کوم انداز د دې سره خلکو کوم عمل کړی دی یا کوم ریاکشن چې کړی دی نو زه یم چې مړه کړی خو خو پته نشته چې یاره دا بیا مړه ده که ژوندی ده ډېر ملګري چې کوم دي د هغو د خاندان تربیت چې کوم وران شوی دا زه بار په ویډیو کې یم اکثر به یو نیم چې کوم یا بدتمیزه چې د مور نو چې هغه بل شانتې پیدا وي هغه کمنټس غلط کوي یاره ته د پاکستان بدنامۍ دا چل کې هغه ته یم چې یو خو ته یې د پامن بچې یو د مور نه ته بل شان پیدا وي هغه کس ته یم کوم چې د غلط کمنټس کوي دا خو ما په هغه تېره ویډیو کې وایي چې یاره دا بهر ملک ته دا یو انګریزه ده ځکه چې پاکستان کې داسې چل څوک نشي کولی په پاکستان کې خو که موږ سوچ کړو خاص کر پښتانه چې دي دا پیشوګانو دا بچي او دا خو موږ ساتو په برج خانه کې د دې خلکو سره په کچن کې چې ورته کوم وایي په هغې کې دا د خلکو سره ناست وي دا د کټکو سره چې کوم په کچن کې چې کوم کټکي د ناست دي دغه هغې سره خواشا کې ګرځي یو پاکستاني ولې داسې کوي دا خو دغه انګریزان کاپیران دي سره کاپیران دي هغو دا کړي ده نو الله تعالی ولا سزا ورکړه نو هغه ملګرو ته یم چې یاره د ویډیو تحقیق زه اول کوم بیا چې یاره کم دا بیا پته لګیم یو جنې پین شرټ اغوستی دی او د هغې انداز او د هغې شکل او دا چې کوم دی دا الریډي پته لګي چې یاره بهر ملک دی اوس د ملک پته نه لګي چې کوم ملک دی اوس که زه وایم امریکا ده هم به کېدای شي غلطي که زه وایم انګلینډ هم به غلطي نو خبره مې دا کوله چې الله تعالی دې ته سزا میلاو کړه او الله تعالی ولا سزا ورکړه او اوس په ډېر ملګري وایي چې تا سره د دې څه ثبوت دی د دې دغه ثبوت دی چې دا دغه جنۍ ده او ښه تاسو وینئ ښه تاسو وکړه زما په دې سیټ سره هم چلېږي یو منټ ویډیو مې سره هم شیر کړه نو بس ما وایي چې د خپلو مینهوالو د خپلو ملګرو سره دغه ویډیو زه شیر کړم چې یاره دوی خبر شي ډېرو خلکو دا وایرل کړو یاره وایي چې کرونا وایرس یا یو عذاب په موږ نه راځي نور به څه راځي نو بېشکه خلکو دا وایرل کړو د وایرل د وجې نه چې د دې به پته لګېدلي ځکه او خلکو ته هغه د الله تعالی ورته د خلکو په ذریعه باندې سزا ورکړه خلکو پې داسې راباندې کړي نو زما خو زړه ډېر زیات خوشحاله کړو نو تاسو خپل کمنټس راکړئ چې یاره دا د دې سره ښه شوي دي او که بد نو ښه خو سره ځکه شوي دي چې یاره ظلم یې کړی بالکل ښه سره شوي دي ډېر ښه سره شوي دي خو زه یم چې مړه کړی وی